دا زما د ډیر ګران او خوږ ملګری زوی دی. د د پلار چې واده و هغې کې مونږ مشاعره کړې وه او په هغې کې رحمت شاه سایل صاحب راغلی و، په هغې کې صاحب شاه صابر راغلی و، په هغې کې ډاکټر زیار راغلی و او په هغې کې داسې ډېر لوی لوی شاعران راغلي وو. زه د هغې ما د هغې نظامت کړی و. زمونږ مشران زمونږ حکمرانان هلته چې لاړ شي لوی جرګې ته، هغوی صرف د ځان خبرې کوي. هغوی دا ټولو لسونه دا 20 کروړه دا 22-23 کروړه خلک دا ځوانان نه ویني چې د دوی څومره ضرورتونه دي. اوس دا تعلیم یافته دي نو چې په دې تعلیم کار نه کېږي نو ټیکنیکل کالجونه جوړ کوي چې خلک سکلډ کوي، روزګار وله ورکوي. هر څوک پاسپورټ جوړوي او بهر ځي د بدنصیبۍ نه. موږ خو نسبي بې روزګاره پاتې شوي یو او زمونږ خو جان بادر لاله مشرون دی خو د کار ډېر لوی مخالف دی. ده خو هغه رس چې کوم دی نو ماله اوبه مې راغستي نو ده وی راکړه چې زه درکم. د ده ورته مخ خو کولر نږدې و، ما دې زر ګیلاس واغستو، ما تاریخ تل نه خرابوم، ته به هم ماله اوبه راکړې. نو د ده د وجې مونږ چې کوم دی نو ټک نه دی کړی. بهر حال نن ډېر ښایسته پروګرام او د محمد عابد خان او د هغه د ملګرو هم ډېره زیاته مننه کوو. بلا ډېر پروګرامونه یې په صوابۍ کې او چار چاپېره ښارونو کې په کلو کې وکړو. بلاو شاعرانو له، سندرغاړو له، هنرمندانو له ایوارډونه ورکړي، اعزازونه ورکړو د خپل طرف نه. د دوی دا ټولنه موږ او ما ورسره یو چې سره ته وایي نو وایي ته راته بس ځای ښیې هلته کې به کینو. زموږ نور څه کار دی وایي خو دی اکثر داسې وکړي چې موږ یو ځای کې کینو دی موږ د هغه ځای نه پاسي وایي ته دې پله راشه او ته دې پله راشه. یعنې نور محمد عابد خان زموږ داسې کشر دی، ژوندی دی او ډېرې زیاتې سرګرمۍ کوي. زه له داد ورکوم او زه د هغه د ټولنې د ملګرو او د هغه ستاینه کوم. جلال خان چې څنګه یې نوم دی دغسې پکې جلال هم دی. ما چې په لومبي ځلې ولیدو نو دا پښتانه وایي غوږ غړی چې کوم دی نو بیخي د پښتنو او ما اندازه لګوله او آواز ولا پروردګار ولا غږ هم داسې ورکړی دی چې په هغې کې هم جلال دی، ځانګړی انداز یې دی او داسې آواز ولا الله پاک ورکړی دی. نو موږ تمه لرو چې جلال خان به په خپله لاره باندې دغسې رواني او دا پروګرام د جلال خان په وجه باندې دلته شوی دی. موږ د هغه هم ډېره مننه کوو چې دا دومره ښایسته پروګرام یې را جوړ کړی دی او د دغه پروګرام کوربه دی. وروڼو دا نیچر چې دی نو په دې کې بلاګانې هم دي، په دې کې آتش فشان دی، په دې کې خاماران دي، ماران دي، لړمانان دي، خو دا شاعران دې ښکلاګانې راټولوي. نو طارق مشال هم ښکلاګانې راټولې کړي دي، بلا سندرې کمپوز شوي دي، خلکو غوږونو ته رسېدلي دي، خوښې کړي دي او دا کتاب به هم خلک وګوري. د ده شاعري محفوظه شوه. یوسفزی صاحب، مشر ملما ابرارغر صاحب، اعزازي ملما اکبروتی صاحب، نیازک صاحب او تر صاحب، دا کوم ملمانه چې دي او درمان صاحب، د ټولو ته د زړه د تله د زړه د کومې نه په خیرالي وایو او تاسو ټولو له خبرې درځي. اوس دا هلکان چې دي دا ینګ جنریشن یا اوس چې کوم را رسېدلي دي هم په دې سیاست کې په ادب کې ورکري کړي ده په دواړو میدانونو کې تر اوسه پورې راورسېدو. نن زه ډېر زیات خوشحاله وم. اکبروتی صاحب ته مې خبره کوله ما اوس د طریقې بدلې شوي دي. اوس چې کومه مخکتنه وشوه په کومه طریقه په کومه ښایسته طریقه باندې اوس د دې دور دی او دا هلکان چې کوم دی نو ډېر سمارټ او ډېر په شارټ لار باندې دی خوښوي. دی اوږدې کیسې او تمهیدونه نه خوښوي ځکه چې دنیا ډېره راجوخته شوې ده، نړیوال کلی دی. په دې کې دی چې کوم دی نو
په دې ما مخکې خبرو چې دی ښه پوهېږي تصور مانیروال خو زما ملګری دی زما نه کشر دی ډېر عمر یې مسافري کړې ده خو دا ده چې دا شاعر چې نو دا پیدایشي شاعري نو د ده په کتاب باندې هم ما چې هغه وخت یو دوه درې خبرې لیکلې وې هغه دا وې اوس نوې نوې خبرې نشم کولی هغه زړې به چې کوم دی نو بیا رایادې کړم چې دا ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه ملګری دی انتهایی اخلاصمند ملګری دی ډېر ښه پلار دی ډېر ښه ورور دی او انتهایی گوتم بدھ دی دا عابد چې ووایي نو موږ به دته گوتم بدھ وي ډېر بې ضرره انسان دی ورسره ښه شاعر او د څو کتابي د شعري مجموعو خالق دی دغسې نثر هم لیکلی دی خو هغه زما په خیال لا چاپ نه دی کتابونه ورسره پراته دي سفرنامې هم لیکلي دي نن د هغه په ایوارډ باندې هغه ته د زړه د کومې د تل نه مبارکي وایم او طارق مشال زلمی و بی ایس ای وکړو راغې سبکیو تعلیم یافته و زمونږ سره په کام کلم کې به کېناستو چېرته به تلو زمونږ کشر و سیلونو له به لا تلي یو د غرو لمنو ته تلي یو د شاعري خوښه وه شاعري ګډس پکې وو نو دا د اوس کتاب راغی او ډېر د لنډ بحر ډېر ښه غزل په لنډ بحر کې لیکلی دی موضوعګانې مخلي موضوعګانې نظر انداز کړي دي نوې نوې موضوعګانې چې کوم دی راوړي دي په شاعرۍ کې لکه اضافه کړې ده نو هغه ته هم په کتاب باندې زړه د کومې نه مبارکي وایم څو موږ د فطرت نه د نیچر نه موږ متاثره یو ځکه چې موږ په داسې سیمه داسې جغرافیه کې پیدا شوي یو زیږېدلي یو چې هغه ډېره ښایسته ده ډېره ښکلې ده خو د بدنصیبۍ نه موږ په داسې ځای کې پراته یو چې د ټولو دنیا فوکس په موږ دی نو په هغه وجه باندې موږ ټول عمر دفاعي پوزیشن کې پاتې شوي زموږ په شاعرۍ باندې زموږ په موسیقۍ باندې زموږ آرټ چې کوم دی په هغې باندې د دغه څیزونو اثر دی نو د ده په شاعرۍ کې هم کامي رنګ دی پکې مزاحمتي رنګ دی پکې طبقاتي شاعري هم کړې ده طبقاتي خو ځکه کړې بي ایس ای وکړه راغې خوشحاله و چې دا زما وطن دی دې کې به ما ته روزګار میلاو شي روزګار دلته چېرته دی دا راتلونکو نسلونو ته دا حالونه وایي چې دا وخت داسې و نو طارق مشال ته یو ځلې بیا په کتاب باندې مبارکي ستاسو ډېره ډېره مننه او اخر کې د خوشحال بابا دا شعر چې کیناسته د خوشحال سره وې کړی دا د غره خټک په واړه شاعرانو دلته ګلورین باچا راغلی دی دا زما د ډېر ګران او خوږ ملګري زوی دی د ده د پلار چې واده و هغې کې مونږ مشاعره کړې وه او په هغې کې رحمت شاه سایل صاحب راغلی و په هغې کې صاحب شاه صابر راغلی و په هغې کې ډاکټر زیار راغلی و او په هغې کې داسې ډېر لوی لوی شاعران راغلي وو زه د هغې ما د هغې نظامت کړی او الله پاک دې ګلورین هم تر و تازه ساتي ایورګرین ډېره مننه ډېره مهرباني